د عبدالرشید دوستم په اړه تازه او مهم بل خبر را ورسېدو دا چې د عبدالرشید دوستم په اړه تازه او بل مهم خبر څه دی جزئیات یې راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. په هزاره لهجې د یوې تلویزیوني خپرونې په پیل له پاکستان څخه د دوستم او عطا محمد نور مننه. د افغانستان د شمال دوه مشهورو قومندانانو عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور ظاهرا په دې پلمه چې پاکستان د بلوچستان د کوټي ښار په یو محلي دولتي تلویزیون کې د سیمه ییزو هزاره توکمو په لهجه یو خپرونه پیل کړې. له دغه هیواد څخه د مننې پیغامونه خپاره کړي دي. دغه موضوع ته د بي بي سي پارسي په ګډون ځینو رسنیو هم پراخه انعکاس ورکړی، ویلي چې دا د پارسي ژبو لپاره لویه لاسته راوړنه ده. عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور هم له دې امله د پاکستان د موقت صدراعظم انورالحق کاکړ څخه چې په وروستیو کې د افغانستان خلاف له پارونکو ویناوو سره د افغانانو د سخت نفرت وړ ګرځېدلې د مننې مراتب وړاندې کړي. یو شمېر څارونکي باور لري چې د شمالي ټلوالې پخواني جنګسالاران په دې هیله پاکستان ته بیا د ځان نږدې کولو هڅې کوي چې ګواکې د اسلامي امارت رژیم سره د دغه هیواد د اړیکو خړېدو لپاره به پاکستان بیا د پخوانیو چارواکو په څیر دوی ته پاملرنه وکړي. د شمال ټلوالې یو زیات شمېر قومندانان سره له دې چې اسلامي امارت د پاکستان زیږنده او تابع بولي، خو منتقدان یې وایي چې په افغانستان کې د نظامونو د پرځولو لپاره د جهاد په نوم ټولې ډلې پاکستان رامنځته کړي او د افغانستان د ویجاړولو لپاره کارولي دي. دوی پاکستان ته د داود خان د واکمنۍ پر مهال د یو شمېر افغان اخوني مشرانو تېښتې ته اشاره کوي چې له هغې ډلې د مشهور قومندان احمد شاه مسعود پلار هم په دغه هیواد کې مړ شوی او ښخ شوی. د شمال ټلوالې یو شمېر مشهور جنګسالاران چې د پرځېدلي جمهوري نظام په مخالفانو بدل شوي وو، د دغه نظام په وروستیو کې پاکستان ته په دې هیله سفرونه کول او د جمهوریت له پرځېدو وروسته په لومړي ځل پاکستان ته وتښتېدل چې دغه هیواد به یې طالبانو ته د افغانستان په ورکړې قدرت کې شریک کړي.